د مرګ قطعې ښکار. موږ چې وایو هره ورځ تر چمن د لسګونو طالب جنګالیو جسدونه وراوړي، چې وایو کچلاغ، چمن او وزیرستان کې هره ورځ د طالب جنګیالیو جنازې او هدیرې وي، چې وایو د طالب ډلې دا ادعا دروغ ده چې ګواکې دوی د افغان ځواکونو سره مقابلې تر چمن، کچلاغ، وزیرستان، لوفران نه دي راغوښتي، خو ثبوت لرو او په خبرو یو چې څوک له هغې سیمې راغلي او راځي. دا کس د کوټې دی، مدثر اولجي نومیږي. پرون د طالبانو په ډله کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې ووژل شو. سړی چې به کله تر چمن وراوښتی و، بیا به یې د دور او مادرنې زمانې سره سم آزاد خیاله شو، خو کله چې دې خواته راواوښت جهاد به یې پیل کړ. هغه آزاد خیالي چې په نوموړي خپله په کویټه کې کول، دلته به چې په عام کس کې ولیدو سور و شین به ورته کېدو. دو شعور او فکر ذره نه وه پکې، معنا د غیر شعوري جهادي ځوانانو په قطار کې راځي. خو پرون د مور خاورې ساتونکو د نوموړي جهادي تنده ورخړوبه کړه. دا یوازې مدثر نه دی، تر ده مخکې د لسګونو نورو جسدونو تر چمن اړول شوي، خو ځینې چې ټولنیزې رسنۍ کاروي په هغو بیا ټول خپریږي. ګنې دا نن معلومات ورکړي، چمن پر فرعي لارو د دوی جسدونه ور روان دي. همداسې هغه بله ورځ د کویټې د مشهور پنجاب پرست خطیب انورالحق زوم هم د مرګ قطعې ښکار شو. دا اوس بیخي واضح ده، طالبان هیڅ انکار نشي ترې کولی، او دا لومړی ځل او بیخي عجیبه هم ده چې دوی د هغې غاړې لوفران جګړې ته راولي. بلکې 20 کلونه مخکې چې طالب ډله پر نیم افغانستان حاکمه وه، هم یې د وزیرستان مشهوره لوفران نیک محمد، چې دوی ورته ملا نیک محمد ویل، عبدالله مسعود مولوي، طاهر او لسګونه نور د شمال ټلوالې خلاف جګړې ته راوستل. البته پاکستاني استخباراتو ورته رالیږل. انځورونو کې د مدثر ملګري هم لیدل کېږي چې له هغوی هم ځینې دلته جهادي تنده غواړي خړوبه کړي. یادوي چې د افغان ځواکونو مورال د ولسمشر له لوري د نویو قطعو تر جوړولو او په دوامداره توګه پر دوی له پوښتنې وروسته خورا غښتلي شوي. ځواکونه وایي اوس موږ ته هر څه معلوم شو چې کافر ناست دی او پر موږ بریدونه کوي. پر دې خاوره د استخباراتي لوبې هیڅ افغان ته د منلو نه دي.